بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر صاحب پیکار، محترم دوستانو، وطنوالو، افغانانو، ورونو خويندو، محترم لودین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم بسم الله السلام. الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته سلامونه محترم ډاکټر صاحب ته او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې په خوشحاله شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسي. وطنای عزیز، دوستای محترم، بعد از تقدیم سلام شما را به این برنامه روز جمعه خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین که دیگه دوستا و هموطنا هم از محتویات آن مستفید شوند و در این وقت برداشته و نظریات شما را و اونا را با یکی دیگه شریک بسازیم. لودین صاحب هغه به شروع کو. هغه محترم ډاکټر صاحب هم داسې مختصره خبره وکړي نو بیخي سمه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته موقع ده چې هم ځان معرفي کوي او هم دوستانو ته خپل احترامات وړاندې کوي. جناب لودین صاحب و جناب درانی صاحب، من هم به نوبه خود ادای احترام دارم خدمت شما و خدمت تمام هموطنانی که بیننده و شنونده ما هستند. تاسو نه ډیر مننه کوم چې دا فرصت ماته زمینه مساعده شو چې د خپل هموطنانو سره په یو څه خبرې اترې به وکړو ان شاء الله. ډیره مننه. نام ما نصرالدین شاه، تخلص ما پیکار است و فعلا مقیم کانادا، شهر تورنتو هستم. ډیره مننه. هموطنان عزیز، مثل که در این پوستر میبینین، این 53مین پروگرام ما درباره ذهنیت سازی صلح، مهارت نرم، و امروز پروگرام سوم ماست درباره زبان، که زبان چه قسم هم برای ما راهنمود میشه که ما را به یک منزل برسانه و هم شاید مانع قرار بگیره. ما تیرو پروگرامو که موگا زین نور میلمانه لرل، دوستان هم لرل، دیگو نظریات هم دوستانو ته وړاندې کړل. هغه اوس په یوټیوب چینل کې هم شته، په فیسبوک کې هم شته، او نن به خدای کول د محترم پیکار صاحب نظریات به د تاسو سره شریک کړو. نو لودین صاحب که په دغه سلاید باندې کومه خبر نه کوي، لاړ به سو هغه دا خو د موږ او تاسو د اشتهار یا د اعلان عمومي سلاید ده چې په دې کې هغه مهم عناوین ذکر شوي دي. بار بار موږ او تاسو د په عامه توګه باندې هدف د سولې د ذهنیت پیاوړتیا ده او هغه اړتیاوې وړتیاوې چې موږ او تاسو د فردي او ټولنیز تحول لپاره پکار دي. مثلا دغه بنیادی سلاید چې د یو راهنمود په توګه موږ همیشه د پروګرام په لومړي سر کې ږدو او دغه مختلفې ساحې د زندگی په فردي توګه او ټولنیزه توګه موږ قابل د دې چې قابل د مشاهده یا فهم ته نږدې شي یا درک کړای شو. انسانان په لومړي سر کې د محتاجي په سطح کې که په فردي توګه یې که په ټولنیزه توګه یې، بیا د محتاجي له ساحې نه هغه وړتیاوې چې لري د هغو د پیاوړتیا په نتیجه کې خودکفایي او د فلاح و سلام ساحې ته او د حاصل او د بهروري او د باروري ساحې ته ځي چې هلته بیا نورو ته د خدمت جوګه کېږي او بالاخره ثمر او حاصل ورکوي. خو د دغه تحول او انکشاف په مخ کې ځینې موانع موجود دي یا خنډونه موجود دي چې هغه خنډونه نه پرېږدي چې انسانان په فردي او ټولنیزه توګه د دې تحول له مرحلو نه تیر شي. اول خنډ، مهم خنډ، هغه د ژبې خنډ ده چې په دې مورد کې موږ 2-3 پروګرامونه درلودل او د ژبې مسله څومره چې موږ راسپړو هغومره نور اهمیت موږ ته زیات کاریږي او د دوستان یا ملګري وطنوال چې موږ میلمه کوو په هغه کې د هغو نظریاتو ته ګورو، نوي نوي شیان موږ زده کوو، موږ ورته مخامخ کېږو.
نو نن موږ په همدې مورد کې محترم ډاکټر صاحب میلمه ده، موږ د ژبې وضعیت په عامه توګه او بیا په خاصه توګه د خپل وطن او د وطنوالو په ژبه کې او د ژبې په مسایلو کې په دې باندې خبرې کوو چې ژبه څنګه کېدای شي چې سبب د دې شي چې سبب د التیام شي، سبب د خوشحالي شي، سبب د تحول شي، سبب د سولې او د امن شي. او برعکس موږ او تاسو پخوا په خپل کلتور کې هم ځینې متلونه لرو، وایي د تورې زخم جوړیږي د ژبې نه، یا زخم زبان او زخم شمشیر، همدارنګه ژبه هم کلا ده هم بلا. نو په همدغه ځای باندې به د دې متلونو په محتوا کې مخ ته ځو. مننه. ډېره مننه. زه به دغه یو دوه سلایډونه نور هم داسې سرسري ډول تېر کړم چې د دوستانو حافظه لږ زره تازه سي، بعد لیغنه به بیا موږ خپل بحث شروع کړو. نو لږ زره ډاکټر صاحب تاسې هم که صبر وکړئ. اول سلاید چې زه غواړم شریک کړم هغه دا ده چې ژبه په دوه ډولو باندې ظهور کوي په ټولنه کې. یو دا د بیان او د عیان ژبه، هغه اصطلاحات دي، هغه لغتونه دي چې موږ د خولې نه راوځي، او یو هم هغه خاموشه یا زبان پنهان چې په هغه شاته ځینې نور ذهني موضوعات موجود دي، ذهني اړیکې موجود دي چې دغه جملې او اصطلاحات موږ ته راښیي چې دغه استعمال کوي. او هغه دا د انسان شخصیت، اخلاق، ایګو، مسؤلیت، هغه نیت، حسن نیت لري که نه لري، د تفاهم مهارتونه لري که نه لري، او اهلیت لري، دغسې نور شاخصونه موجود دي شاته. بل سلاید چې زه غواړم شریک کړم هغه هم دا ده چې دغه ژبه چې موږ پرې غږیږو په هغه کې ځینې اصطلاحات یا پټ یا واضح معلوم دي. که چېرته یو نفر وغږیږي یا مثلا موږ کلب هاوس ته لاړ شو خبرې وکړو، یا ببینیم پروگرام‌های تلویزیونی را که مردم درباره افغانستان گپ میزنن، درباره مسائل دنیا گپ میزنن، یا نوشته اینا را بخوانیم یا در واتساپ دیجا، ما و با این فرمولی که حالا سر صحنه میبینین به این مقایسه کنیم چه اصطلاحات در روز زیاد استعمال شده. اصطلاحات شکایت و ناتوانی و ملامتی و قربانی و قلت و تغافل و انتقاد در روز است، یا ابتکار و مسئولیت و تربیه و تعلیم و شکران و سلامتی و الاخره. معلوم میشه که زبان مثلا زبان طرف چپ زبان قربانی است، زبان طرف راست زبان عالی است. ما میتونیم که یک شاخص برای خود پیدا کنیم که ما در کدام ساحه هستیم. ما در طرف چپ همیشه گپ میزنیم یا طرف راست گپ میزنیم، ای زبان محتاجی است یا ای زبان خودکفایی است. اصطلاحاتی که ما استعمال میکنیم اصطلاحات صلح است یا اصطلاحات فصل است یا اصطلاحات وصل است یا اصطلاحات مبارزه است یا تقابل است یا تفاهم است. کلی چیزا از اینجا معلوم میشه. یک سلاید دیگرم که ما در مسابقه چی کنیم میخوایم که همی حافظه دوستا را تازه بسازیم. و سلاید مسئولیت فردی است که ای از طرف استیون کوی در کتابش 7 Habits of Highly Effective People در اوجا ذکر شده و ما ای را با زبان خود ترجمه کنیم. و میگه که اگر یک چیز واقع شود در محیط ما واقع شود، ما در مقابل از او یا یک جواب میتیم یا یک عمل و هم یک عمل انجام میتیم. و استیون کوی ادعا میکنه که مسئولیت و نتیجه واقعه و عکس العمل ما که است، مسئولیتش سر خود ما میفته، برای که خداوند برای ما تنها بر انسان امی 4 نعمتی که در اینجا ذکر شده، تنها بر انسان ایره خداوند داده که او عقل است و تصور و خلاقیت است و اراده آزاد و وجدان. ما میتونیم که آگاهی پیدا کنیم که این موضوع یک چیزی خطرناک است یا این خطرناک نه، یا به چه اندازه خطر داره و ما یک نتیجه اعمال خود ما تصور کرده بتونیم حتی پیش از اینکه به وقوع بپیونده و اختیار کنیم که ما از چند
آپشنی که داریم کدامش اختیار کنیم و کدامش بهتر است. وجدان برای ما نشان میده که کدامش بهتر است. پس مسئولیت از به گردن ما میفته دیگه. این چند چیز میخواستیم بگویم. لودین سیب که لودین ورسته مجلس شروع که دکتر سیب هم بیاد که شیری او ډیره مننه. محترم دکتر صاحب، با در نظر داشت یک مرور عمومی را ما وقتی که با شما با دوستا شریک ساختیم، حتما شما تجارب خود دارین و امروز ما میخواهیم که از تجارب و تردید شما، نظریات شما در مورد رول زبان در تحول فردی و اجتماعی و یا در تعاملات اجتماعی بشنویم که مستفید شویم. و موضوع زبان که یک موضوع بسیار مهم و اساسی در زندگی انسان ها می باشه، از او هرچی بیشتر به شکل خوبترش استفاده کرده باشیم و مراقب زبان خود باشیم که چطور او را به کار ببریم. تشکر از شما جناب لودین گرامی و جناب درانه صاحب. باز هم اظهار سپاس دارم خدمت شما که زمینه را مساعد ساختین و پیرامون یک مؤلفه بسیار مهمی که عبارت از زبان است با هم یک گفتمان خودمانی داشته باشیم. دقیقا تمام گزیده ها و سلاید هایی که شما در روی صفحه گذاشتین همگیشان بازتاب دهنده تمام واقعیت های عینی بود که ما باید پیرامون یک زبان داشته باشیم. شما میدانید که در گذشته ها در سده 18 و 19 زمانی که زبانشناسان در مجموع زبان را تعریف میکردند میگفتند که زبان عبارت از وسیله افهام و تفهیم و گفتمان است. ولی دقیقاً بعدها زمانی که عرصه زبانشناسی مقایسی و زبانشناسی عمومی و اجتماعی و زبانشناسی بشرشناسانه رشد و انکشاف کرد، تعریف جدیدی بر زبان پیدا کردند که زبان نه تنها وسیله افهام و تفهیم است، بلکه زبان وسیله شناخت انسان، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و تمام تهذیب و تمدن است. اگر زبان نمی بود یقینا ما و شما در طول تاریخ شاهد تمدن ها نمی بودیم و اگر زبان نیست و نمی بود انکشافات اقتصادی و اجتماعی صورت نمی گرفت. حتی از نقطه نظر دینی ما و شما ببینید زمانی که در قرآن عظیم الشان خداوند می فرماید که وقتی که انسان را آفریدیم دیگر برش چیزی ندادیم ولی نخستین صلاح برنده‌ای برش دادیم که عبارت از عقل و خردش است و این عقل و خرد پیمایشش توسط زبان صورت می گیرد. آنگونه ای که سقراط می گوید که زبان آینه اندیشه هاست، یعنی در حقیقت تمام اندیشه هایی که ما در زندگی داریم اونا را میتونیم از طریق آینه زبان مشاهده کنیم. یک تن از زبانشناسان و فیلسوفان اتریشی گفته بود که مرزهای زبان من در حقیقت مرزهای جهان شناخت و پویایی من است. یعنی به هر اندازه‌ای که زبان ما گسترش پیدا کند، اخلاق زبانی و کرکتر زبانی ما بهتر شود، به همان اندازه جهان ما رشد می کند و جهان ما بزرگ می شود. حضرت مولانا می گوید در ارتباط زبان که زبان در حقیقت نخستین مؤلفه هویت انسانی است و می فرماید که هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگاری وصل خویش. یعنی در حقیقت این تمام تعاریفی است که از زبان صورت میگیرد، چه یک پدیده و مؤلفه بسیار اهمیت است. الان مهمترین حرفی است که ما انسان‌ها چگونه از این نعمت الهی استفاده میکنیم و به خاطر راهنمایی و راهگشا با انسان‌ها کارکرد می داشته باشیم. نیچه گفته بود که زبان در حقیقت عبارت از زبان شکل دهنده تمام اندیشه هاست و تمام اندیشه ها در حقیقت در نتیجه کاربرد زبان به وجود میاد. همون که پیشتر شما فرمودین که اگر ما از زبان به شکل درست استفاده کنیم ما به سوی رهگشایی و به سوی تمدن و ترقی میرویم و اگر خدای ناخواسته به شکل منفی و نارسایش به کار ببریم ما به طرف نارسایی میرویم.
در زبان فارسی میگویند که زبان سرخ سری سبز را دهد برباد. یعنی هر زبانی که خود کنترل کرده نمیتواند در حقیقت باعث از بین بردن خود می شود. زمانی که ما از میان می رویم، ما در حقیقت تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبیات کلتور خود هم از دست میدیم. در زبان پشتو ما و شما مطلب بسیار عامیانه داریم که جب هم قلاده هم بلاده. یعنی امین زبان است که هم بر ما قلا و قصر می سازد و هم بر ما بلا و دشواری می آفریند. واقعا که چیزهایی که شما در مورد زبان صحبت کردین واقعا در ډیر مهم مسائل دي. خو که چیرې راسو د خپل دا عام مطالب دي چې د ټولو دپاره یو رهنمود او د لارې د مشال په توګه باندې رڼا تولیدوي. داسې د موږ ژبه لکه مخکې چې یاده شوه چې د موږ د ژبې یوه برخه چې ښکاره ده چې موږ پرې خبرې کوو، کلمات او اصطلاحات او جملاتو کې خپل مفاهیم عرضه کوو. د دې شاته بعضې نور شیان دي چې د موږ ذهنیت او تفکر چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوه آینه ده چې هغه کې انعکاس کوي، پیدا کوي. په بنیادي توګه په هغه ټولنه چې له جګړو نه، له دردونو نه، له زخمونو نه متاثره وي، فزیکلي اصلا هلته پیښې رامنځته سوي وي، او همدارنګه د هغو پیښو د توجیه لپاره هره ډله خپل اصطلاحات استعمالوي، یا مثلا د دښمن او د کینه او نفرت او په یو شکل باندې د کسات او انتقام او د جګړې د ګرمولو اصطلاحات په بعضې ځایو کې لکه تیر د معرفي پروګرام کې هم د مواد دراني صاحب په خبرو کې دا وسې په نظم او شاعري کې د موږ حماسي شعرونه ډېر دي، یا د قربانۍ او د به اصطلاح هجران او د به اصطلاح هغه چې بعضې خلک خپل مراد او خپل هدف ته نه یې رسېدلي، دغه د محرومیت مسایل دي. او په عامه توګه که چیرې موږ خپلو ژبو ته متوجه سو چې د بیان ژبه چې اوس موجوده ده، په میډیا کې موجوده ده، یا مثلا په رسنیو کې او په دا ګرمو تودو مجلسونو کې، په اجتماعي صفحاتو کې، حتی خبرونو کې، تاسو څه فکر کوئ چې دا ژبه موږ د فلاح او سلام په لوري باندې بوایسي، او یا موږ څنګه کولو چې دې ته تحول ورکړو تر څو موږ لاړ شو د همدلي او همدردي او همکاري په لور باندې څه کول پکار دي؟ تشکر جناب. بفرمایید دکتر. جناب لودین صاحب تشکر از شما. مطلبی را شما ارائه کردین که واقعا دارای ارزش خیلی عالی است. بازم خدمت شما عرض کنم که حضرت مولانا میگوید که اگر شما زبانتان را تغییر دادین و زبان اخلاق و کرکتر انسانی ساختین، شما تمام دنیا را تغییر میدین. از جانب دیگر ببینین که ما و شما در دنیای زندگی میکنیم که تکنولوژی و فناوری به حد اعلای خود رسیده است و انسانهایی که مصروف این فناوری و تکنولوژی هستند متاسفانه در کاربرد زبان خود از طریق تکنولوژی هم آنقدر مسائل مراعات نمی کنند که و متاسفانه باعث دشواری ها شده است. اگر ما به زبان و ادبیات 50 سال پیش خود مراجعه کنیم، گذشته از دشواری های اندکی که داشت و به زبان و ادبیات امروز خود در افغانستان مراجعه کنیم، در میان کسانی که در داخل کشور زندگی میکنند و کسانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند، زمین تا آسمان تفاوت به وجود آمده. در شرایط کنونی متاسفانه در میان مردم عام چیزی نمیگویم. من خدمت شما عرض کنم که هر آن دشواری که در طول تاریخ ما در کشور خود داشتیم در میان اقوام و مردم خود، این دشواری از طریق مردم عام به میان نآمد، بلکه آنهایی که خود را روشنفکر و چیزفهم و نخبه و دانشمند و اندیشمند میگویند، متاسفانه آنها باعث شدند که در آفرینش زبانی که به خاطر وصال مردم باشد کوشش نکردند، بلکه تلاش کردند که در افتراق و اختناق میان مردم کوشش کنند. متاسفانه در شرایط فعلی مطوری که مشاهده میکنم و به میدیا مراجعه میکنم، حال کسانی که زبان را به کار میبرند، چه زبان پشتو باشد چه زبان دری باشد، در حقیقت هیچ کدام از زبان در طول تاریخ و در ماهیت آفرینش خود مقدس نیست.
هر زبان در ذات خود مقدس است. هر لهجه ای در ذات خود مقدس است. به خاطر از که با این زبان و لهجه و گویش ما یاد خدا میکنیم، ما با انسان کار میکنیم، با انسان صحبت میکنیم و ادبیات می آفرینیم. در داخل افغانستان آنهایی که بیرون از کشور شدند متاسفانه به جایی که از فناوری امروز استفاده معقول و عقلانی کنند، آنها به خاطر بلند بردن حساب بانکی و حساب یوتیوب خود از زبان آنقدر وحشیانه و جفاکارانه استفاده می کنند که نه در تاریخ ما وجود داشته و نه در فرهنگ ما و نه در اخلاق و کرکتر ما. اینها کسانی هستند که متاسفانه زبان را به یک وسیله خشن و تنفر و یک افتراق و اختلاف آفریده‌اند. ببینید در بسیاری مسائل در میدیا زمانی که یک تعداد افراد میگویند که اگر با ما نیستی از ما نیستی، این خود یک عباره بسیار بی‌معنی است. اگر با ما نیستی به معنای است که با ما اندیشه و تفکر شاید جداگانه باشد، ولی گفتنی که با ما نیستی در حقیقت این خود جدا کردن انسان است. در صورتی که ما از نقطه نظر دین شناسی و از نقطه نظر جامعه شناسی میدانیم که زبان در حقیقت در هر دو حالتش تفاوت میان انسان ها وجود ندارد. این تفاوت را ما به میان آوردیم و این تفاوت ها را توسط زبان بازتاب دادیم. اگر ما با یک کسی با محبت و صحبت و اخلاق و کرکتر نیک صحبت کنیم، هر آن قدر که زشت و مذموم باشد باز هم با هم وصال پیدا میکنیم. اما یک قول معروف است که میگوید ما حرفای بسیار خوب میزنیم ولی شاید حرف خوبی نداشته باشیم. اگر ما یک کسی را با توهین و تحقیر و زجر و فشار یک کار بالایش بقبولانیم، آن کار صورت میگیرد، ولی ما در حقیقت در آفرینش شیرازه مناسبات نیک انسانی نقش نداشتیم. ولی اگر با محبت و با زیبایی و با کلام خوبی را به حساب کار ببریم، در حقیقت زبان نقش اساسی بازی میکند. متاسفانه ادبیات داخلی کشور ما و بیرون از آن امروز در نتیجه سیاست‌های بسیار خام و ناپخته‌ای که در ذهنیت افراد اشخاص به وجود آمده، با در نظر داشت تأثیرات کشورهای بیرونی و غیره، ما کم است که دیگر در داخل افغانستان زبان اتحاد را مشاهده کنیم، زبان دوستی و ملیتگرایی و ملیتگرایی و انسانگرایی را داشته باشیم. ما در افغانستان بسیاری ها را میتونیم که اقوام را با هم در اختلاف میاندازند، و جنگ میاندازند. یکی زبان خود را زبان جنت میگوید، دیگری زبان خود را زبان دیگران را زبان دوزخ میگوید. ببینین کاربرد زبان چقدر نقش دارد. اگر ما در داخل افغانستان این زبان درست به کار ببریم، ما کاملا مخالف اینمی واژه ها و عباره هستیم که این از این قسمت افغانستان نیست، این از آن قسمت افغانستان است، این قوم ما نیست، این زبان ما نیست، من افغان نیستم، من افغانستانی هستم، من خراسانی هستم، من این و آن هستم، من آریایی هستم. این همه منها متاسفانه ما را به طرف پرتگاه میکشاند، باعث اتحاد و اتفاق ما نمی شود. لذا اگر ما این زبان را در راستای به کار ببریم که باعث وحدت و انسجام اتفاق ما می شود، ما می توانیم به زودترین فرصت همه دشواری های داخل کشور خود را که در میان مردم ما در گذشته کمتر وجود داشت حل کنیم. انشاءالله. درانه صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ ما ډاکټر صاحب ډېر ښه وغږېده، ډېر ښه فصاحت باندې موضوع تشریح کړله. زه غواړم دغه موضوع ته راسم. هغه یو سلاید چې موږ وړاندې کړی وو، که اجازه راکړئ زه به بیا شریک کړم چې دوستان یې وویني او د هغې ځای نه به یې شروع کړو، بیا به زه خپل نظر ورکړم. دغه سلاید زه غواړم چې په دې باره کې ووایم چې دغه شاته شیان چې دي، هغه یو متل ده په دري کې چې وایي چې چیزی کې د دیګ است د چمچم برایه. نو هغه دیګ خلک نه ویني چې په هغې کې چی ده، ما چمچه چې راوباسي معلومیږي. نو د دې لپاره دغه شیان چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله، دغه د فصل اصطلاحات چې د افغانستان ضبط ته خصوصا دغه دهه دیموکراسي چې ورته په افغانستان کې په یو وخت کې راغله او دغه چیز فهمانو هغه ژبه راواخیستله او په دیګي کې یې واچوله چې هغه ژبه د فصل ژبه وه، چې دا
دا فیودال ده او دا کمپرادور ده او دا بورژوازي ده او دا کارګر ده او دا اور د بورژوازي او دا په دغه رقم ده دا اخواني ده او دا سلفي ده او دا شیعه ده او سني ده په دغه باندې خلک سره تقسیم کړل. هغه ژبه په دیګي کې لا تر اوسه پاتې ده په افغانستان کې، په دیګي کې لا هغه ژبه ده او دغه تلویزیوني پروګرامونه هم چې راسي هر نفر چې غږیږي هغه د دیګ نه چې چمچه راوباسي بس هماغه شیان ترې راوځي. نو موږ یوه لار باید پیدا کړو چې دغه دیګی له هغه نه خالي کړو او نوي شیان ور واچوو چې هغه د وصل ژبه یې په هغه کې د اتحاد او دغه اصطلاحات چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه چې ضروري دي د دې لپاره چې او دغه مسؤلیت هم رښتیا د چیزفهمانو مسؤلیت ده. یعنی عادي خلک په افغانستان کې خو تر هغه ځایه چې ما معلومات شته په اطراف کې خصوصا د کلي دوه کلي درې کلي کې په یو کې په ازبکي غږیږي، په پښتو غږیږي، په هزارګي غږیږي یا په تاجیکي غږیږي، یو د بل سره ودونه کوي، یو د بل هغه خوشحالي او غم ته غم شریکي سره کوي. اما دغه د پوهنتون په ساحه کې دغه مشکلات را پیدا شول او بیا له هغې نه دغه ریښې دغسې پسې لاړې چې اوس دغه حالت ته را رسېدلي یو. نو د دې لپاره د ما په نظر باندې دغه موږ پروګرامونه چې وړاندې کوو یو دغسې نرم مهارتونو ته ضرورت ده چې خلک وکولی شي یو ذهني گزار وکړي. ذهني گزار د تقابل او د فصل نه د وصل او د تفاهم لپاره او دغه لپاره دغه پروګرامونه چې موږ جوړ کړي دي او تر اوسه پورې دغه 53م پروګرام ده په دغه ساحه کې موږ کار کوو. دوستان که غوږ نیولی خواهش کوم چې نظریات خپل شریک کړي. ډاکټر صاحب ډېر علمي خبرې وکړلې، د څېړنو په اساس باندې خبرې کړې دي، په هغه باندې نظر ورکړئ، خپل نظر ورکړئ، تاسو څه فکر کوئ او په څه رقم سره کولی شو چې دغه یو ګزار وکړو، دغه تغییرات په دې کې راسي، دغه خلک چې شخصیت او اخلاق او ایګو مسؤلیت او اهلیت او مهارتونه دوی هغه کې چې هغه په دې کې پخلی هر شی چې وي هغه خوندور شي په عوض د دې چې ټول مرچ وي په هغه کې. خلاص تاسو ډېر ښه مثال ورکړ چې اصلا هغه دیګي کې چې څه شي دي هغه کار څومره یې پټ هم کې بېرته چې چمچه کې بیا راباسې اصل شی راوځي. نو اکثرا په دا د چیزفهمانو چې موږ او تاسو ورته یو اصطلاح جوړه کړې د چیزفهمانو په خبرو کې او په بحثونو کې او په رسنیو کې دغه چمچه راوځي او هلته د چمچه کې چې هغه خواړه سړی ګوري نو بیا هم معلومیږي چې هلته د لاندې د ژبې څومره مهارتونه دي، نیت و اهلیت و مسؤلیت و د ایګو و اخلاق و شخصیت یا حد اقل انسانان من حیث کل من حیث انسان په فطري توګه په یو شمېر اخلاقي او اجتماعي اصول لري، انساني ورته موجود ده. نو دا دیګ خو همداسې اوس تقریبا اوس هم همدا رقم جوش کې ده. بعضې ځای کې چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې بعضې هغه رسنۍ یا هغه بحثونه چې همدا رقم خوراک پکې تقسیمیږي هلته په سلهاوو خلک ورته شاته ولاړ وي، احساسات او چکچکې ورته کوي. زه بیا داسې فکر کوم چې موږ تر اوسه پورې د احساساتو د هیجان په مرحله کې ژوند کوو چې دا د تعقل او د تفکر او د خپل انساني فطرت او هغه ژورو کې دغه خواته تر اوسه پورې تماس کم ده چې موږ بیرته یو بازبیني وکړو د خپلو خبرو چې څنګه خبرې کوو. یعنې ځان ته توجه پکار ده چې د موږ په دې دیګ کې یا د اثر کې څه شي دي او څه ترنه راوځي. زه یوه خبره اخر کې کوم چې یعنې له ځانه خبرتیا پکار ده چې موږ ولې داسې شوي یو او د باندې چې دغه چمچه کې شی راوځي یا د موږ په ژبه کې خبرې راوځي د دې بنیاد کې څه شي دي. نو د نرمو مهارتونو خبره دا مطرح کړې ده او خبرې پې کوو چې دوباره یوه بازبیني یا دوباره یو تحلیل وکړو چې موږ هغه دورې نه چې راتېر سوي یو همیشه غواړو په همغه دوره کې پاتې سو
او که چیرې غواړو چې د تحول او د ترقي او د خودکفایي په لوري باندې لاړ شو، هغه ټولنه چې په ژورو کې تاسو د کلي یادونه وکړه، په کلو کې خلک دا مشکل نه لري دي، خو د پوهنتون د مدرسې او د مکتب په ساحه کې دغه شیان چې توقع هم نه ده چې داسې وشي، مګر متاسفانه داسې کېږي. دا څنګه رامنځته شي چې موږ له دغه مسایلو نه خلاص شو او نوي کلمات، اصطلاحات، مفاهیم موږ وکولی شو چې خپلې ژبې ته داخل کړو، تر څو چې موږ یو مشترکه ژبه د تفاهم پیدا کړو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ دغه موضوع باندې به نور هم څه لاړ شو چې په څه رقم سره کولی شو موږ دغه ګزار وکړو، یعنې په څه رقم سره کېدای شي چې دغه محتویات د دیګي تغییر وخوري او موږ وکولی شو یو د بل سره تفاهم ته ورسېږو، مشترکات پیدا کړو. تشکر جناب دراني صاحب. زه فقط یو څه به تاسو ته لکه څنګه چې تاسو وویل چې موږ او تاسو اوس یو د بل سره خبرې اترې کوو، تاسو په پښتو غږیږئ او زه په فارسي غږیږم. د موږ او تاسو ترمنځ دومره مشکل هم نشته، یو د بل سره مقصد د شناسایی پیدا کوو او دا به شیر و شکر هم کیږي. زه څنګه چې په فارسي غږیږم داسې کله کله داسې افسوس کوم چې ولې مقصد په افغانستان کې اوسېږم او داسې د ما توان تر اوسه نشته چې لکه څنګه چې په فارسي غږیږم همداسې باید په پښتو هم غږیدلی شم. ځکه چې که موږ او تاسو د یو روشن فکر یا د یو تحصیل کرده په توګه خپل ځان ونوګو، څنګه چې افغانستان ته لاړ شو موږ او تاسو هلته خلق لرو، موږ او تاسو هلته اقوام لرو، ټول خلق لرو، یو په فارسي غږیږي، بل په پښتو غږیږي، بل په ازبکي او هزارګي او ترکمني او دا نور. دا چې یو پوخ انسان په توګه خپل ځان معرفي کو، باید دا حقیقت باید ومنو چې موږ او تاسو متاسفانه ډیره په دې ساحه کې وروسته پاتې یو. به هر حالت جناب دراني صاحب خدمت شما عرض کنم که ما متاسفانه در دنیای زندگی میکنیم که ارزش ها آهسته آهسته دارند که به طرف نزول می روند و بی ارزشی ها در حالت صعود و بلند رفتن هستند. یکی از بزرگان یک وقت گفته بود که اگر شما خواسته باشید که یک قومی را تباه کنید و از صحنه سیاست و اجتماع و فرهنگ بیرونش بسازید، باید فرهنگشان از پیششان بگیرید. متاسفانه در جریان 45 الی 50 سال فرهنگ اصیل و بومی که ما در داخل افغانستان در میان تمام اقوام که یک فرهنگ تفاهم و تساهل با هم برادری و برابری بود و از پیش ما گرفتند. از یک طرف نقص و ناتوانی داخلی ما بود و از جانب دیگر هم مداخله بیرونی ها. به خاطر است که بر بنیاد آفرینش امین اختلافات اینها توانستند که ما را به این سرنوشت برسانند. الان ما چه کاری کنیم؟ هر کدام ما به مسابقه یک تحصیل کرده و درس خوانده در داخل افغانستان و بیرون از آن در برابر گفتار و زبان خود مسئولیت داریم. ما باید هر آنچه که میگوییم با احساس مسئولیت بگوییم، به خاطر اینکه زمانی که واژه ها و عباره ها و جملات از زبان انسان بیرون شدن و بعد دیگر دوباره بر نمیگردند، اینها در همانجا باقی میمانند. همان گونه که شما گفتین که زخم شمشیر میتواند به سادگی و به خوبی ترمیم شود، ولی متاسفانه زخم زبان بر سالها و بر سالیان متمادی باقی میماند. اگر شما یک انسانی را به اصطلاح سلی زده باشین ممکن فراموششان شود، ولی اگر یک انسانی را به فرهنگ و تاریخ و زبان و مذهب و دین و آیینش زبانی تعرض کرده باشین هیچ وقت فراموشش نمی شود. فلحاظا ما در برابر زبان خود باید احساس مسئولیت کنیم. من فکر می کنم که در شرایط فعلی کسانی که در میدیا و در اینجاها برآمد می کنند، اینها افرادی هستند که نه در برابر خود مسئولیت دارند، نه در برابر زبانشان، نه در برابر خدا و نه در برابر مردم افغانستان، و اینها کسانی هستند که از شیرازه فرهنگ اساسی و اصلی مردم خود دور هستند. اگر یک تعداد ما بر اساس ذهنیت از اینا کار کنیم و ما هم به چنین کار انجام بدیم، فلحاظا تفاوت میان ما و آنها چی است؟
هر قدری که دیگر را زشت میگویند و پلشت میگویند که به درد مردم افغانستان نمیخورد، ما باید حداقلش تلاش کنیم که اخلاق و فرهنگ سیاسی اجتماعی و قومی و ملی و مردمی خود به خاطر 4 تا آدم فیسبوکی و تویتر و واتساپ و غیره خراب نسازیم. یعنی ما در حقیقت همیشه باید به مثابه نماد بسیار اساسی و ارزش در جامعه تبارز پیدا کنیم و در جامعه ظهور کنیم و با مردم خود صحبت کنیم و یقینا که هر قدر که تعداد ما اندک باشد و کم باشد، بالاخره یقینا چیزهایی که دقیق باشند بالاخره به جای خود میرسند. همون شکلی که حضرت مولانا گفت که بالاخره آدم بایستا وقتی که فصل می شود دوباره به خاطر جستجوی وصل شدن میرد و یقینا ما به آن طرف میرسیم. در شرایط فعلی یگانه خدمت اساسی و بزرگ تاریخی و اجتماعی فرهنگی به مردم افغانستانی است که ما در آفرینش یک زبان گفتمان ملی و مردمی و یک فرهنگ اتصال و اتحاد باید کار کنیم و مردم خود از این حالت بیرون کنیم. تا زمانی که زبان ما درست نشود، تا زمانی که گفتمان ما درست نشود، اقتصاد ما، سیاست ما، فرهنگ ما، دین ما، اجتماع ما، نظام ما، اتحاد و انسجام ما درست نمی شود. به خاطر است که همین زبان است که اینا هویت اساسی ما را تشکیل میتن و همون شکل سقراط هم گفته بود که آینه اندیشه هاست. لذا ما باید در باز آفرین زبان جدید، فرهنگ جدید گفتمان باید کار کنیم تا بتانیم که مصدر خدمت به مردم افغانستان شویم. و حرف آخری ما خدمت شما است در زمینه که حضرت مولانا میگوید که بسیاری انسانهای همزبان هستند که همدل نیستند و بسیاری انسانهای همدل هستند که همزبان نیستند. ما و شما میتونیم که به جای همزبانی باید همدلی داشته باشیم که همدلی همزبانی را می آفریند. فلهذا همدلی بهتر از آن است که ما همزبانی داشته باشیم و اگر ما واقعا یک فرهنگ جدید زبانی را به وجود آوردیم، ما میتونیم که بر مردم افغانستان کاملا یک محیط پر از صداقت و ایمانداری پیدا کنیم. ډیره مننه ډاکټر صاحب. لودین صاحب دغه موضوع هم کلک زره بحث پی وکړو. خدای پاک په قرآن عظیم شان کې ویلي چې انسان داسې یو درجه لري چې احسن تقویم نه تر اسفل سافلین پورې. په دغه کې موږ ته ډېر هغه موجود دي چې موږ په کوم حالت کې وو. اوس د موږ له خبرو نه او دغه د افغانستان واقعیتونه چې موږ ګورو، موږ دې ته متوجه کیږو چې دغه د موږ چې فهمان د احسن تقویم نه د اسفل سافلین په مخ روان دي. په څه رقم سره کولی شو چې موږ دغه سیر ودرو او بیرته یې راوګرځوو چې بیرته حرکت وکړي د احسن تقویم طرف ته. دغه کې خپل نظر ورکړي، بیا به د ډاکټر صاحب هم نظر وغواړو. دغه کې بیا به پروګرام دغسې په ورو ورو باندې به خلاص کړو. دا خو ډیره مهمه مسله ده چې د دې ټولو خبرو خو د ما په ذهن کې چې دا په خلاص ډول سړی که چېرې ووایي له ښۍ خوا نه که چېرې موږ ولاړ شو چې زه به د فکر کولو یو چوکاټ ته چې د هغې په واسطه باندې موږ او تاسو یو نظریه وړاندې کېږي، یو فکر وړاندې کېږي، او همدارنګه دغه فکر شاته خپل هیجانات او احساسات هم ځان سره لري. د دې سره یو ځای یوه خبره هره جمله ځان سره یو احساس او هیجان انتقالوي. خو که چېرې ټولنې ونسي کولی چې خپل مسایل د خبرو په واسطه باندې چې دغه د الله تعالی یو لوی نعمت دی چې انسانانو ته یې ورکړی هغه حل کړي، نو بیا هغه حیواني سطحې ته چې اسفل سافلین د هغې سطحې ته ځي چې هغه پرې جګړه کوي او ډېره اوږده جګړه هم چې وشي، بیا بېرته که چېرې غواړي له جګړې خلاص شي، چې هغه هیجان نه خلاص شي او هغه بد احساسات یې تمام شي، بیا عقل او فکر یې دوباره سر ته راشي، هغه زخمونو او دردونو نه یو توجه وکړي، بیا خبرې کوي، بیا د خبرو په واسطه باندې یو تعهد او معاهده وکړي، بیا له جګړې نه خلاص شي. د افغانستان دغه مسله که چېرې موږ وګورو خارجي او داخلي مداخلې په جګړو باندې پیل شوې، بالاخره وتلې په خبرو باندې خلاص شول په یو شکل باندې.
نو خبره په دې کې ده چې که چیرې د یو چا ژبه له عمل نه مخکې ده که له عمل نه وروسته ده، ګرچې ژبه هم یو عملي موضوع ده، اما د بعضو خلکو فکر مخکې فکر کوي بیا ژبه استعمالوي، او بیا یا ژبه استعمالوي وروسته بیا فکر کیږي. دغه منځ کې یو تفاوت او یو مکس کول پکار دي. او مهمه خبره دا ده چې د هرې ژبې شاته هلته بعضې محرکات موجود دي، تر څو چې هغه بیخ اصلاح نشي، هغه دې کې محتویات چې دي چې هلته سره په جوش کې دي، هغه محتویات څنګه کېدای شي چې تغییر شي. تاسو مخکې هغه سلاید چې د دیګ په شکل هم تشریح کړ، هغه د یخ د یوې ټوټې په توګه موږ هر یو د هماغه د موږ سر او ژبه د یخ د ټوټې په شان باندې ده. زه خپله دا اوس خبرې کوم چې ما شاته د دې خبرو هغه انګیزه یا محرکات موجود دي، هغه د ما مهارتونه د تفاهم، د ما اهلیت و شخصیت و نیت و مسئولیت و د ایګو موضوع، همدارنګه اخلاقي بیکګراوند، تعهد د ما یا د خپل ځان لپاره یا د خپل وطن لپاره د انسانانو لپاره په عامه توګه څه شي دي. نو په عامه توګه که چیرې موږ په خپل دغه دې کې هغه بعضې ډېر مشترک شیان چې هغه هېڅ قابل د انکار نه دي، چې مثلا انسانیت، انسانان ټوله یوه نوعه ده، هومو ساپین بیولوژي کې هم دا وایي، په جامعه شناسي کې، په ټولو کې، او هر انسان خپل خپل ضرورتونه او د خپل رشد لپاره استعدادونه لري. که چیرې انسان اول د انسان په توګه یو بل ته وکتی سي سړی، موږ داسې سترګې او داسې ژبه پیدا کړو چې موږ په خپل ذهن کې انسان ته د انسان په توګه وګورو، ولو که هغه د موږ سره مخالف وي یا نظریات بدلې، دغه ته ورسېږو چې انسان مشترک انسانیت پیدا کړو. بله خبره دا ده چې د هر انسان د خپل زندگی لپاره ضرورتونو ته اړتیاو ته یو د رشد لپاره اړتیاوې لري، هغه اړتیاوې هم قبولې کړو چې هر انسان کېدای شي خپل ضرورتونه لري. او بله خبره دا ده چې د خپل رشد او د انکشاف لپاره فرصتونو ته اړتیا لري او مشارکت ته ضرورت لري. که چیرې دغه دوه درې نقطو ته موږ وکولی شو چې موافقې ته سره ورسېږو چې ټول د انسانانو په توګه یو بل ته وګورو، داسې ټول اړتیاوې لرو، دا ټول د دې دپاره چې موږ رشد وکړو، د خپل وطن لپاره برخه واخلو په کارونو کې، او یو د بل سره داسې ژبه په کار واچو چې تر څو موږ وکولی شو چې خپل مشکلات د جګړې او د زورګیري په عوض باندې په خبرو او په تفاهم او یو د بل په همکارۍ سره حل کړو. زه فکر کوم چې دغه یو شمېر مهارتونو ته ضرورت لري چې موږ دې وکولی شو د دې وړتیا پیدا کړو، مشترک انسانیت ته ورسېږو، خپلو اړتیاوو ته د رسېدو دپاره د تفاهم ژبه پیدا کړو، او په ګډه وکولی شو چې په عوض د دې چې جګړه وکړو، په ګډه یو د بل سره خپل قوتونه سره ګډ کړو، د حل او د مسایلو د تعمیر دپاره یو له بل سره همکاري وکړی شو. غواړم مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ته هغه کو دغه سلاید هم موږ څو وارې ښودلی پخوا باندې، دې باندې هم لږ د دوستانو حافظه را تازه کړو، بیا به بلې مرحلې ته د ژبې لپاره لاړ شو. این سلاید ما چند کرت در پروگرام‌های خود نشان دادیم و ایست که این ما حلقه واقعیت یا زنجیر واقعیت میگیم. ایست که اگر وقت که ما یک عمل یا یک اقدام یا یک رفتار داشته باشیم، ما از او یک پیامد یک نتیجه میگیریم، اما این عمل ما، محرک عمل ما چیست؟ عموما در سوسیولوژی ما به این نتیجه رسیدیم که وقتی که ما یک هیجان، یک احساس برای ما پیدا شود، ما رو وادار می‌سازد که دست به یک عمل بزنیم دیگه. امو هیجان و عاطفه و احساسات ما باعث عمل ما میشه و یگان وقت عمل ما هم سر احساسات ما تاثیر میکنه، یک حلقه به وجود میاد. اینال احساسات و هیجان ما نتیجه پندار و افکار ماست و هم یگان وقت احساسات ما سر افکار و پندار ما تاثیر میکنه که یک حلقه دیگه است و افکار ما نتیجه مو عقاید و باورهای ماست
یا نمونه و نقشه زندگی ما و این باورها و عقیده و نمونه ما نتیجه سه چیز است که او تجربه زندگی ما، تربیه و تعلیم است و محیطی که ما در اوجا کلان شدیم و این نتیجه که ما میگیریم خود از او جزء تجربه زندگی میشه و بالاخره این حلقه زنجیر تکمیل میشه دیگه. وقتی که ما از نتیجه گفتار خود، از نتیجه کردار خود راضی نمی باشیم یا که گفتار ما یا کردار ما برای جامعه مفید نیست، برای ما مفید نیست، ما چیزی که کرده میتونیم اینمی تغییری که ما میتونیم یاد یک تربیه و تعلیم و تربیه خود کمی تغییر بدیم یا تجربه زندگی خود یا محیطی که ما در اوج زندگی میکنیم او تغییر بخورم دیگه. به او اساس هم سر زبان ما تاثیر میکنه، سر کردار ما، سر پندار ما، سر امو سه چیزی که چی میگم، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. کردار نیک سر عرصه تاثیر میکنه دیگه. در محتوای ازمی هم بیاین یک چند دقیقه وقتی که داریم، یک 15 دقیقه وقتی دیگه داریم، اینمی سر زبان ما چه قسم تاثیر میکنه، سر همی هم یک ذره گپ بزنیم دیگه. دکتر صاحب شما شروع کنین، باز از لودین صاحب خواهش میکنیم که اونا هم گپ بزنن. خواهش میکنم. از دوستایی که گوش گرفتن یک عکس العمل نشان بدن، یک برای دکتر صاحب سلام بگوین یا برای یک تبصره کنین یا بگوین که گپان ما خوب است یا بگوین که بیخی در غلط روان هستیم. خاموشی خوب نیست دیگه. تشکر، مهربانی وکیل دکتر صاحب. خواهش کنم. ببینید جناب درانه صاحب و لودین صاحب، شما پیشتر خیلی بجا فرمودین که اصلا این انسان است که همه سازندگی را با پیش میبرد. یعنی در حقیقت انسان بعد از خداوند دومین آفریننده است و این صلاحیت خداوند به انسان داده تا چنین آفرینش را با وجود بیاورد. در ضمن از ما و شما در ادبیات عرفانی و دینی خود داریم واژه هایی که به نام نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه و این نفوس سیگانه در حقیقت باز هم توسط زبان بازتاب داده می شود. نفس اماره ما را امر می کند یا به طرف مثبت و منفی و نفس لوامه بازدارنده است، ما را منع می کند. آنچه درست است باید انجام بدیم و آنچه نادرست است باید انجام ندهیم. و نفس مطمئنه مطمئن می شود که ما در راهی که آلا روان هستیم اطمینان داریم، راه ما درست است، ایمان آوردیم، مطمئن شدیم. شما بیشتر دقیق گفتین که اگر ما به طور مثال در کتاب لیو تولستوی صلح و جنگ، وقتی که ما کتاب را میخوانیم در اونجا میگوید اگر انسان زبان تفاهم و گفتمان خود به کار ببرد جنگی به میان نمیاد. و لیو تولستوی میگوید که جنگ زمانی با وجود میاد که زمانی که احساسات بالا رفت و تعقل و تفکر پایین آمد جنگ آغاز می شود. میگه صلح بعد از جنگ صلح نیست و شکست است. پس ما چرا جنگ میکنیم؟ یعنی ما در حقیقت از زبان به مثابه وسیله تفاهم و شناخت و همدیگر فهمی کار نگرفتیم، ولی از زبان اشاره و ایما و سلاح استفاده میکنیم که متاسفانه راهی ندارد. حضرت مولانا میگوید که زبان در حقیقت سرنوشت انسان است. این زبان است که سرنوشت ما را تعیین میکند. و دقیقاً که به مو حرف قول معروف هم است که میگه تا که مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. زمانی که یک انسان صحبت میکند و زبانش باز میشد ما میدانیم که چی میگوید. یک بزرگ دیگه میفرماید که زبان حیثیت کلید یک دکان دارد و دهان انسان یا فکر انسان حیثیت دکان دارد. زمانی که با این کلید شما امان دکان را باز میکنید میدانید و میبینید که در دکان چه است، که اونجا آیا چیزهای ارزشمندی وجود دارد یا خیر. فلهذا ما باید با این زبانی که باز کننده
یا به حساب گشاینده همان دکان است. ما باید متوجه هر دویشان باشیم. در شرایط فعلی ما در داخل کشور خود به همان نفس مطمئن نباید برسیم و شما خیلی بجا گفتین که یگانه چیزی که میتواند ما را نجات بده نحوه تعلیم و آموزش جدید ماست. در آموزش ما باید مثل که در گذشته ها انواع عباره ها و واژه ها را به کار بردیم و امروز هم میبریم، ما تنها از دید احساسات اقناع فکری بر خود خلق میکنیم، ولی ما بر جامعه و مردم خود چیزی را به آفرینش نمیگیریم. ما بر مردم خود یک ذهنیت منفی داریم. ببینید جناب درانه صاحب، ما زبان جنگ داریم و زبان صلح داریم، زبان عشق داریم و زبان مهر داریم، زبان اقتصاد و زبان سیاست داریم، زبان فرهنگ و زبان تاریخ داریم. از همه این زبان ها باید در زبان جنگ ما چه است؟ بکشید، بزنید، قتل کنید، از بین ببرید، حذف کنید، ولی در زبان صلح با هم شویم، اتحاد کنیم، انسجام کنیم، برادر هستیم، ما با هم هستیم، برابر هستیم. اگر ما این دو زبان با هم مقایسه کنیم، به کار ببریم، خیلی ما میتونیم استفاده کنیم. و یک داستانچه بسیار خرد در خدمت شما عرض کنم که یقینا شما و شنونده ها و بیننده های محترم از آن آگاهی دارند. یک زمانی پادشاهی در یکی از مجالس گفت که امروز برای ما یک غذای بیارین که خیلی شیرین و بامزه باشد. برش زبان آوردن و زبان خورد و واقعا گفت خیلی شیرین و بامزه است. گفت چرا این قسم بامزه است؟ گفتی غذا چی بود؟ گفت زبان بود. گفت چرا شیرین است؟ گفت به خاطری که زبان اتحاد است، انسجام است، وحدت است، یگانگی است، همپارچگی است، انسان سالار است. بعد مدتی باز دوباره خواست غذای دیگری باشین که به حساب بسیار تلخ باشد و بیمزه باشد. باز زبان آوردن و بعد گفت این چقدر بد است که کاملا تلخ و بی‌معناست و بیمزه است. گفت کدام غذا بود؟ گفت هم زبان است. گفت پیشتر شما برای غذایی آوردین به این زبان، به این نام که کاملا شیرین و بامزه بود، حال چگونه تلخ شد؟ گفت در عین زمانی که این زبان همان نقش شیرین را بازی کرد، این زبان است که باعث جنگ، نفرت، اختناق، اختلاف، جنگجویی، جنگستیزی و انسانستیزی می شود. لذا در حقیقت شیرین و تلخی زبان مربوط به ماست که ما در کدام ساحه از او برای به کار ببریم. لذا این یکی از واژه های بسیار خوبی است که ما همیشه پیرامونش سخن میگویم و حرف آخر ما خدمت شما است که زبان میتواند که مانع شود، بازدارنده باشد. زبان میتواند رشد کننده و ترقی دهنده و پیشرونده باشد. فلحاظا به مو شکل که ما به حساب کارش میبریم، از آن استفاده میکنیم. ډیره مننه. لودین صاحب تاسو هم که دغه موضوع ما فکر کوم هغه حلقه د واقعیت چې موږ او تاسو ټول انسانان په هر ځای کې سیو یو حلقه د واقعیت لرو چې له ښې خوا نه چې موږ هغه محیط کې چې موږ لوی سوي یو، که هغه تجربې دي، که هغه ښوونه او روزنه ده، او که هغه د موږ د زندګي هغه چاپیریال کې څه روان دي، هغه د موږ او تاسو دننه په افکارو، باورونو، احساساتو، هیجاناتو باندې اثر لري. دغه درې حلقې چې اکثره د موږ په عمل او کردار کې نقش لري، او عمل او کردار د موږ محیط ته یو نتیجه او پیامد رامنځته کوي، او دغه نتیجه او پیامد بیرته د همدې چاپیریال برخه ګرځي. نو اوس خبره په دې کې ده چې کوم ځای باندې اوس پیل وکړو چې تر څو یو تغییر یا بدلون راسي. محیط یا چاپیریال، تربیه او ښوونه او روزنه او تجربې دا یو لوی محیط ده. اگر چې دغه سټرکچر یا ساختاري محیطونه چې تعلیم و تربیې دي یا کورنۍ ده، دا تقریبا تعریف شوي د کنټرول وړ ځایونه دي، اما د باندې محیط چې عام کلتور ده او مناسبات ټولنیز اجتماعات دي، دا اسانه نه دي. نتیجه او حاصل خو د دې رامنځته کېږي چې د دننه ذهنیتونو کې څه شی موجود دي، څه شی په دې کې موجود دي، دې کې کوم شیانو ته بدلون ورکوی سي. نو دا په فردي توګه هم کېدای سي چې هر څوک په خاصه توګه د موږ چې فهمان یا تعلیم یافته قشر خپل ځان ته، خپلو افکارو ته، د موږ خپل احساساتو، هیجاناتو، باورونو ته
یو دوباره بازبینی او دوباره یو ارزونه وکړي. یعنې موږ قابلیت دې لرو، یا انسانان په عامه توګه الله تعالی داسې جوړ کړي چې د خپلو فکرونو، باورونو او هیجاناتو، احساساتو مطالعه هم کولی شي، خپل ځان دوباره ارزونه وکړي. یعنې حد اقل په یوه شپه ورځ کې چې کوم کارونه چې موږ کوو، شاته د هغې خپل هیجانات او افکار هم مطالعه کړی شو چې دا له کوم ځای نه منشا اخلي. مثلا هغه دوستان چې د عاطفې او مهربانۍ خبرې کوي، او هغه دوستان چې د جګړې او د نفرت خبرې کوي، دا دواړه قابلیت د دې لري چې شاته وګوري چې د ما ذهن کې دغه خبرې یا د عمل یا کردار چې رامنځته شو، د دې محرک څه شي و، او کله محقق یې وګوري چې دا له کوم ځای رامنځته شوی و، کوم شي نه. حتما بعضې محرومیتونه دي، بعضې مشکلات دي، د موږ ټولنې لیدلي دي، بعضې خلکو دردونه لیدلي، په دې جګړو کې خلکو خپل خپلوان له لاسه ورکړي او مال او دارایي او په حقوقو یې تېری شوی. اصل مسله دا ده چې په هغه محیط یا چاپېریال کې چې شپېښ شوي، یا په تعلیم او تربیه د موږ او تاسو، یا رسنۍ چې نن سبا نشرات لري، یا ژورنالیزم د موږ څومره په افکارو، باورونو، هیجاناتو باندې مثبت اثر کوي یا منفي اثر کوي. خلاصه دا به وایو چې انسانان په فردي توګه هم کولی شي چې دوباره د ځان کتنه وکړي، د خپلو افکارو کردار کتنه وکړي، او له دې سره سم په محیط یا چاپېریال کې د مثبتو بدلونونو دپاره څه کولی شي. یعنې عملي اقدامات ورته پکار دی چې موږ د ژوند چاپېریال چې هلته نوي نسلونه رشد کوي، د هغوی فکرونه یا د واقعیت حلقې تشکل پیدا کوي، څنګه مثبت افکار، مثبت باورونه، سوله ییز هیجانات او احسانات، او یا کله سړی چې بخار کېږي، خفه یي، جګړه ماري غوندې ذهن ورته راځي، څنګه دغه اصلاح یا جوړ کړي، دوباره تعمیر کړي. دغه دپاره پروګرامونه پکار دي، یا چیرې وایي د نرمو مهارتونو بعضې بحثونه یا ورکشاپونه، سیمینارونه پکار دي چې دوباره احیا سو، یعنی دوباره جوړ سو. یو ماشین یا یو موټر هم که خراب شي، ورکشاپ ته ځي، دوباره یې پرزي مینځي، دوباره یې احیا کوي. یوه ټولنه چې له جګړو مشکلاتو نه تېره سوي، دوباره احیا ته ضرورت لري. زموږ ټولنه صحیح ده چې جګړه به ودرېږي، اما یا درېدلې ده، خو ذهنیت سازي یا د ذهنیت تعمیر ته، د روابطو جوړولو ته، او د وطن کې د مشارکت جوړولو توان ته ضرورت لري چې دا لوړ شي. ډېره مننه. خلاصه وکړو دوستانو، دغه څو پروګرامه، خصوصا نن د ډاکټر صاحب چې موږ دغه پروګرام درلود، که داسې خلاصه کړو چې په اوسني حالت کې افغانستان ټولنه د محتاجي په ساحه کې ده، او دغه متداوله ژبه چې موجوده ده چې هغه ژبه د مبارزې او د تقابل او د پیوز د دې چې نور تقدیر او تحسین شي، د هغو د تحقیر لپاره استفاده ترې کېږي، په دغه حالت کې یو، او دې ته ضرورت ده چې که موږ وغواړو دغه حالت نه راووځو او د خودکفایي حالت ته لاړ شو، د خودکفایي ژبه زده کړو، او د خودکفایي ژبه هغه شیان و چې ډاکټر صاحب هم هغه ته اشاره وکړله، او لودین صاحب هم اشاره وکړله چې موږ باید دغه خپل ذهن ته یو انتقادي نظر وکړو چې له کوم ځای نه دغه شیان راوځي چې په چمچه کې راوځي، موږ په دې کې څه شي دي، دغه د دیګ په اصلاح باندې کار وکړو. نو له هغه نه وروسته دغه پروګرام د ژبې په باره کې به دغه د موږ اخر پروګرام وي. دوستانو، د موږ راتلونکی پروګرام به د هدفمند ژوند لپاره چې هغه بل معنی چې د مقصد نشتوالی ده، چې ډېر خلک په ژوند کې یو هدف نه لري، یو مقصد نه لري، په هغه باندې به یو څو پروګرامه جوړوو، او دغسې به ځو تر څو چې هغه وسایل او هغه مهارتونه چې ضرور دي د دې لپاره چې قسم افراد او ټولنه په دغه حرکت کې وکړي، د محتاجي له ساحې نه خودکفایي ته، او د خودکفایي له ساحې نه د فلاح او سلام طرف ته لاړ شي. په دغه باندې به کار کوو. نو دغه سلاید به لرې کم، او
آخر خبرې به د دوستانو سره شریک کړو، بیا به دوی رخصت کړو. ډاکتر صاحب د تاسې آخرین چیزی پیغامی که برای دوستا دارن بگوین. باز هم دیره مننه تاسونه. جناب درانه صاحب، من فقط فشرده خدمت شما عرض کنم که به خاطر ازی که به همین مطلب و مقصدی که شما گفتین که ما برسانیم چه کاری کنیم، من فقط خدمت شما فشرده عرض میکنم که تا زمانی که ما افغان ها در شرایط فعلی همان فیته های فکری 50 سال یا چند سال پیش خود دوباره به اصطلاح تجدید نکنیم و آنچه که ریکارد و ثبت شد آن را حذف نکنیم و مؤلفه های و مسائل جدید در همان فیته شامل نسازیم، هر زمانی که فیته کامل ما در تیپ ریکاردر بگذاریم یقینا که همان چیز را تکرار میکنیم. این موضوع یک. موضوع دومی است که همه انسان ها همه روزه ما در لباس خود، در غذای خود، در ماشین و موتر و تمام چیزهای خود تغییرات می آوریم، موهای خود اصلاح میکنیم و همه گپا. ولی آیا فکر کردیم که بر یک لحظه آماده هستیم که افکار کهنه و پوسیده چند سال پیش خود کنار بگذاریم؟ ما باید به آن مرحله برسیم و این کار کنیم. و موضوع سومی است که ما در شرایط فعلی به خاطر نجات از همه از مطالب ما با یک پزشک بسیار حاذق اجتماعی، فرهنگی، مردمی و سیاسی نیاز داریم که آن پزشک باید تمام مسائل داخل کشور ما را آسیب شناسی دقیق کند، علل و عواملش باید پیدا کنیم، بدانیم و بعد نه تنها به خاطر تداوی از او بلکه به خاطر علاج اصلی او باید اقدام کنیم که ما باید بدانیم که چرا چنین مطالبی آمده. و در ارتباط از خدمت شما عرض می کنم که هر جامعه‌ای که بیمار می شود او فقط مانند بدن انسان است. یک انسان زمانی بدنش بیمار می شود که در حقیقت در برابر میکروب ها و ویروس های بیرونی مقاومت خود از دست میده. جامعه ما، کشور ما مقاومت داخلی خود در برابر میکروب های بیرونی از دست داده و ما کوشش باید کنیم که به خاطر تداوی خود وجود خود قوی بسازیم و این وجود اجتماعی افغانستان ما زمانی قوی می شود که ما اختیار همه کس اختیارشان که از این حرف ما چه انتباهی میگیرند ما باقی هم ندارم، ولی صادقانه میگویم برای تمام اقوام افغانستان، برای تمام مردم افغانستان از روشن فکرش گرفته تا به آدم عادیش، تا زمانی که ما افغان ها یک جا نشویم، متحد نباشیم، به تمام اقوام احترام نگذاریم، زبان تاریخ و فرهنگشان احترام نکنیم، از بدگویی ها اجتناب نکنیم، زبان محبت و اتحاد به کار نبریم، هیچ قومی، هیچ گروهی، هیچ انسانی در داخل افغانستان نه قدرت پیدا می کند، نه کامیاب می شود و نه ما به طرف ملت سازی می رویم. موقتا شاید این حرفای ما به گوش دیگران کاملا ساده معلوم شود، ولی این فقط هم خواست خداست و هم خواست خلق است و یگانه راهی است که ما میتونیم در برابر دشمنان تاریخی خود یا مخالفین تاریخی خود پیروز شویم و بر مردم افغانستان مصدر خدمت شویم. در داخل افغانستان همه دشواری اگر کنونی داشته باشیم دامنگیر پشتون است، ازبک است، هزاره است، تاجک است، ایماق است، نورستانی است، ترکمنی است و سایرین است. لذا یگانه راه ما فقط به طرف اتحاد و انسجام و برادری و برابری است. تشکر از شما. ډیره مننه. لودین صاحب یوه دقیقه وخت لري ته. او د دې لپاره چې دغه ارماني مسلې ته اتفاق او اتحاد ورسیږو یو څه خلا موجوده ده، دا خلا ډکول پکار دی او د دې ډکولو لپاره دا د چې موږ خپلو باورونو کې، په فکرونو کې او په خپلو د اړیکو په بدلون کې یو تجدید نظر ته ضرورت لرو او دغه تجدید نظر هم خپلو وړتیاو ته اړتیا لري چې هغه د نرمو مهارتونو سره تماس او دوباره بازبیني ده. ډیره مننه محترم دوستانو وطنوالو، دغه پروګرام په دې ځای باندې خلاصوو. محترم ډاکټر صاحب ډیره مننه د تاسې نه او لودین صاحب د تاسې نه هم مننه. پروګرام به خلاص کړو، د دوی سره به خدای پاماني وکړو، بیا به موږ یو 2 دقیقې دلته پاتې شو چې یو براوردي وکړو. نو دوستانو د خدای پامان دي.
جناب لودین صاحب او جناب دراني صاحب تاسو نه هم ډیره مننه چې دا زمينه ماته مساعده وکړه چې د خپل تاسو سره او د خپل نورو دوستانو سره خپل د چې ما په فکر کې شریک مې وکړ ډیره مننه